بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. او مخکینی لوست مو چې د کعبې شریفې په هکله و په ښه ډول زده کړی اوسئ او کورنۍ دنده مو په بشپړ ډول پای ته رسولی اوسئ. ګرانو زده کوونکو، نن راځو د ټولنیز مضمون بل لوست ته مو چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ماشومتوب په هکله دی. دا چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څه په ماشومتوب کې څه رنګه و او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو لنډه معرفي او داسې نورې قصې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ماشومتوب یو ځای به موږ سره په لوست کې ولولو. نو اول به راشو دې په هکله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څوک و، د چا زوی و او کومې قبیلې څخه و. نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په 1501 میلادي کال کې مخکې یو کال وروسته د فیل پیښې څخه وزېږېد. نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په همدغه کال کې وزېږېده. نو په دې وخت کې د ده پلار چې عبدالله نومېده یو سفر یې لره چې د شام او مدینې په لور و. نو کله چې هغه دا سفر لره نو همالته وفات شو او بعد له هغې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وزېږېده. نو کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وزېږېد هغه وخت د عربو داسې یو دود و، یعنی په عربستان کې چې کله یو نوی ماشوم وزېږېدل شي د هغه د ښې روزنې د ښې پالنې لپاره باید بل چا ته ولیږل شي. نو همدارنګه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم چې بیبي آمنه لور وه، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم یې سعدیې ته وسپاره. نو سعدیه هم یوه ښځه وه چې هلته لکه د دایي په شکل ژوند کوه په عربستان کې. دې ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وسپارل شو تر څو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته ښه روزنه او ښه پالنه په برخه شي. نو کله چې دې ته وسپارل شو حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم 4 کاله یې له سعدیې سره تیر کړه، یعنی د دوی قبیله هم د بني سعد په نامه یادېدله. نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم 4 کاله هغوی سره په همغه قبیلې کې اوسېده. نو کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 6 کلن شو، یعنی د 4 کاله بعد 2 کاله بعد وروسته، نو 2 کاله وروسته د ده مور چې بیبي آمنه نوم یې و د وفات شوه او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم بعد له هغه نه له نیکه سره چې د عبدالمطلب په نوم یادېده د پالنه یې واخیسته. نو عبدالمطلب د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نیکه و چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پالنه او روزنه یې په خپل غاړه واخیسته. نو هغه وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 6 کلن و. نو بعد له دې چې دوی سره و نو څو کاله یې ژوند وکړ. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نیکه هم وفات شو تر څو هغه 8 کلن شو. نو په 8 کلنۍ کې د ده کاکا چې د ابو طالب په نامه یادېده چې هغه یو سوداګریز سړی و. نو هغه سوداګریز او سوداګرۍ به یې د ده شغل و او همدغه کې به یې د خپل اقتصاد لوړ کاوه. نو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پالنه او روزنه خپل په لاس واخیسته. نو هغه وخت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 8 کلن و. نو کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 8 کلن و، دا به د خپل کاکا سره یعنی ابو طالب سره په هغه سوداګریزو اړیکې چې د نیولې، نو د به هم ورسره ځان بوته، یعنی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د کاکا سره یو ځای سوداګري په توګه ته او هلته به یې کارونه زده کول. نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د همغه ماشومتوب نه یو ښه اخلاق او ښه ادب درلودونکی و. نو د ده نه همغه ماشومتوب له دورې څخه تر دې چې هغه غټېږي او ځوانېږي د هغه دورې پورې د ده نه هیچا هم که مزار ذره نه و لیدلی او د اخلاقو صفت به د هر چا په خولې کې و. نو ده هېڅکله برخلاف د انسانانو کارونه به یې نه کوو او د یو ښه اخلاق درلودونکی و. نو ګرانو زده کوونکو، که چیرې موږ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اخلاق او صفات په خپل ځان کې پیدا کړو او خپل ځان هم د همغه په لور روان کړو لکه د هغه د صفات د اخلاقو څخه پیروي وکړو، نو موږ به یو ښه سالمه او مهذبه ټولنه ولرو. که هر څوک ګرانو زده کوونکو داسې اخلاق ولري، ښه ادب درلودونکی خاوند اوسي، ښه رویه هر چا سره وکړي، نو په یو ټولنه کې به هېڅ وخت بې نظمي او ګډوډي رانشي. د همدې لپاره که غواړئ چې په ټولنه کې مو جنګ ونه اوسي، هر خلک یو بل ته احترام وکړي او یو بل ته درناوی ولري، نو د دې لپاره باید موږ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات او اخلاق په خپل ځان کې نور هم ورته وده ورکړو او د هغه لارې چې کوم اخلاق درلوده موږ هم باید همغه لاره تعقیب کړو تر څو د ښه صفات او ښه اخلاق خاوند اوسو. نو ګرانو زده کوونکو، دا د حضرت محمد صلی الله
سلام د ماشومتوب دوره چې په ډېر لنډ شکل موږ تاسو ته معلومات وړاندې کړ. کورنۍ دنده مو همدا ده چې کتاب کې مو تاسو نه 3 پوښتنې شوي دي، تاسو د ته په اسانۍ سره ځواب ورکړئ. ځکه چې موږ سره مو یو ځای لوست ولوسته نو موږ سره په کمنټونو کې شریک کړئ. سربیره له دې که کوم سوال، پیشنهاد، انتقاد لرئ موږ سره په کمنټونو کې شریک کولی شئ. او که غواړئ زموږ نور ویډیوګانې هم وګورئ، نور لوستونه هم ولولئ، موږ ویډیوګانې لایک او د چینل مو سبسکرایب کړئ. ګرانو زده کوونکو، تر دې چې بیا راځم تاسو ته بل لوست وړاندې کوم، تاسو الله پاک ته سپارم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.